خبره داسې ده حضرت علي کرم الله وجهه چې دی مشکات شریف حدیث دی دوه پسونه لاله دوه بیا چا پوښتنه جنې وکړه ته دوه پسونه ولې لاله یې ستا خو یو پسه کېږي ده ورته ویلې ما ته پیغمبر علیه السلام وصیت وکړي چې ته دوه پسونه لاله وه یعنی یو پسه په ما پسې لاله وه یو پسه په ما پسې لاله وه او زه دا یم انشاءالله در مرګه به زه دا د پیغمبر سم وصیت پر ځای کړم دا اوس کې علما خاص کر سلفیان غیر مقلدین د هغو په کتاب کې د هغو په مذهب کې دا شی جایز نه ده په مړي پسې پسه حلال کړي صحیح دا جایز نه ده خو زموږ دپاره دلیل چې دی هغه د حضرت علي کرم الله وجهه قرباني د حضرت علي کرم الله وجهه چې وایي ما ته وصیت وکړئ بس زموږ دپاره حجت و دلیل چې دی هغه خبره ده صحیح سلو نور جنګ و جګړه هېڅ د جګړې ضرورت نشته نیکه یې مې کوه زه کوم یې نه به ما ته دا وایي چې ولې کوې نه به تا ته دا وایم چې ولې نه کوې صحیح سلو خبره پر دغه ځای پاته ده اوس په دې کې عزیزانو زما ملګری و هغه ویلې ول زه هر کال یوه قرباني په حضرت عمر فاروق پسې کوم یو څه په حضرت عمر فاروق پسې کوم وایي عجبه خبره بله درته کوم مال څنګه والله په قسم ته بغیر د قسمه باور وکړه وایي زه چې دا کوم څه د خاص د حضرت عمر فاروق دپاره واخلم دا قرباني زه کوم والله که به دا ټول پسونه ځان ورته ټینګولی شي دی زورور پسه یې که به دا ټول پسونه ځان ورته ټینګولی شي دا شو ورته حریان یم دا ما د الله سره وعده کړې تر مرګه به زه یو پسه په چا پسې حلالوم په حضرت عمر فاروق پسې او ما ورته ویلې انشاءالله یو ورځ به په خوب ووینې بیا به ووینې بیا ما زما ته ووایي چې تا څنګه په خوب ووینې دا ولې تا نبي صاحب فرمایي و یو رافضي وایي د صحابه و دشمن 3 خچر یې درلود په روایت ابو بکر صدیق نوم یې شوی و العیاذ بالله خچر په روایت حضرت عمر فاروق نوم یې شوی و پر یو باندې د حضرت عثمان نوم یې شوی و د عناد د دشمنۍ د بغض نو قرار یو ورځ په دې درو خچرو کې یو خچر راولاړ شوی د خپل مالک ډیر خوش کړی و وهله یې و ډیر خوش کړی د امام صاحب په زمانه کې امام صاحب فرمایلی ورسې پوښتنه وکړئ خامخا به هغه خچر وهلی چې نوم یې عمر ورباندې یې شوی بیا چې ورله پوښتنه یې وکړه د رښتیا و هغه خچر وهلی و چې نوم یې عمر ورباندې یې شوی دا نوم نه دی نوم دونه اثر لري پر خچر باندې نوم کښېښوی د دشمنۍ یې کښېښوی د بې عزتۍ و د بې قدرۍ یې کښېښوی اثر څنګه پکې راغلی هغه چې د ابوبکر صدیق نوم یې ورباندې ایښی و هغه خچر نه ووایي حضرت عثمان نوم ورباندې ایښی و هغه خچر نه ووایي د عمر نوم یې ورباندې ایښی و دا د عمر نوم په خچر کې لا چیچ راوستی اثر چې دی هغه راوستی خامخا به اثر لري خامخا به لري چې شیطان لاره پرېږدي ګلۍ پرېږدي علاقه پرېږدي نو څنګه به بیا اثر چې دی هغه نه لري خامخا به لري وخیر خبره دا و عزیزانو چې حضرت علي کرم الله وجهه دوه پسونه حلالول یو په پیغمبر علیه السلام اوس هم نن ورځ که داسې یو سړی پیدا شي هغه وایي یاره زه په پیغمبر علیه السلام پسې یو پسه حلالوم ډېره ښه خبره ده ډېره انتقه خبره ده ستا د شفاعت ستا د مغفرت ستا د نجات ذریعه به وګرځي یو ملګري میسج راته کړی و مولوي صاحب زه دا خپله قرباني نه ده دا زه په پیغمبر علیه السلام پسې کوم زه بیا نه وکړم ما نه داسې نشې کولی پر تا خو واجب ده د پیغمبر صاحب قرباني خو پر تا ضروري نه ده پر تا واجب ده ته په خپله قرباني کوې ها داسې وکړه چې تا قرباني وکړله تا ته الله ثوابونه درکوي دا یې ووایه چې یا الله د دې ثوابونه زه پیغمبر علیه السلام ته وبخښم صحیح خبره خلاصه ده یا یو سړی راولاړ شو یوه قرباني د هغه وایي یاره اوس زما مور و پلار هم دي پیغمبر علیه السلام مبارک هم دی د پیغمبر علیه السلام بابا و ادې هم دی ابل چا میسج کړی د 1200 ولزه یو څه چې دی هغه د پیغمبر سم په مور و پلار چې حلالوم مال یا دی مه وایه چې د پیغمبر سم مور و پلار دی وایه د پیغمبر سم بابا او ادې بابا هم ډېر دروند توری دی ادې هم ډېر دروند توری دی د احترام و د وقار و د عزت ډک توری دی و بلکل یې وکړه اوس یو سړی وایي یاره زه د 2 قربانۍ وسلم یوه به زما خپله سي یوه به زه په پیغمبر علیه السلام پسې وکړم چې په پیغمبر علیه السلام چې وکړه زما مور و پلار پاتېږي نو راولاړ سه یوه قرباني دا په ټول چې ستا خوښې په هغو پسې وکړه دا نفلي ده نفلي قرباني ده د دې ثوابونه و دوی ته وربخښل کېږي پیغمبر علیه السلام هم دی د پیغمبر سم ادې هم ده د پیغمبر سم بابا هم دی د پیغمبر سم کوروالاوې هم دي ټول اهل بیت خپل بابا او ادې هم ورواچوه هېڅ پروا نه ده هېڅ پریشاني نه ده هېڅ پریشاني نه ده ګروم نه دی جنجال نه دی جنجال و ګروم به جوړوې نه پریشاني مه جوړوه مناظرې مه کوه بحثونه مه کوه خبرې مه سره جوړوه هېڅ مشکل نشته او بله خبره دا د عزیزانو پیغمبر علیه السلام به 2 پسونه حلالول 2 چې مدینه شریف له راغلی 10 کاله 2 پسونه
یو پسه د ځان دپاره دا بل پسه د امت د هغه چا دپاره چې هغه به وس نه درلودی د قربانۍ دا قرباني به یې وکړه ولې یا الله د دې قربانۍ ثوابونه زه و خپل امت و خپلو بچانو خپله کورنۍ خپل اهل بیت و دوی ټولو ته وربخښمه دې ته چې شوای دې ته وفا وایي وفا ما او تا څه کړي دي ما او تا یې والله په سنتو شرمېږو د پیغمبر اسلام په سنتو والله شرمېږو بیا چې خاص کر څه سره غواړي داسې څه موټرو کیسه یې برابروي نه 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 د ایمانه به دې خلاص کړي د ایمانه دا دی نبی الله نه دی پیدا کړی چې دی به پر تا قرباني دا ټوله دنیا به د الله د رسول د یوه بیشته پر یوه بیشته الله قربانوي صحیح سلو سر به په هوا نه نسې نخرې به نه کوې چپه به نه ګایېږې چپه به نه غږېږې انسان دی ګناهګاره ټول یو زه په خپل حال کې سره د ژرې ګناهګاره یم ته په خپل حال کې بغیر د ژرې ګناهګاره یې خو دا به تسلیموو چې تسلیم مې کړله د الله سره به بې وفایي نه کوو غداري نه کوو او د الله د رسول سره به بې وفایي نه کوو چې د الله رسول په دومره تنګ دستي کې عایشه صدیقه یو روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا وربشي نه دي غنم نه د صحابو په دور کې غنم نو وربشي دا به میده کړلې بیا به پکړلې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کپه وکړله بس بیا به وبور پسې وچشلې الحمدلله بیا به دا ول دا د الله د رسول خوراک او چې د قربانۍ ځای رالی د هرې خوا چې به کېدله یو به خپل کوي یو به د خپل امت دپاره کوي یو د خپل امت دپاره او دا څونه لویه خبره دا څونه لوی اعزاز دی چې الله رب العزت پیغمبر علیه السلام تور کړی دی اوس که ما دا چم وکړي ما ته هم الله د غومره اعزاز راکړي که تا وکړي و تا ته هم د غومره اعزاز الله درکړي